دومره سختي دومره لوګي دومره تندي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي یو ورځ د الله رسول په یو کمره کې مونږ کو لګیاو په ناسته باندې د الله رسول مونږ کو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رانه وتل وې د الله رسوله دا په ما څه شوی دي چې زه تاوینم تصلي جالسا فما اصابك تپناسته مونږ کې د الله رسوله څه مسله ده په ناسته مونږ کې دا ولې ناستې ته خو د شپې قیام الليل کې په ولاړه باندې مونږ کې اوږده اوږده رکعتونه کې او خپې دې ستړي مې بیا هم ولاړې دا نن څنګه په ناسته باندې مونږ کې په ما اصابک په خپو کې دې څه تکلیف دی بیماري ده څه مصیبت در رسېدلی دی ما ته ووایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو خبره وکړه ابو هريره زخمی نه یم بیمار نه یم په خپو کې مې تکلیف نشته بل څه نشته دی الجوع ابو هريره لوږې راخیستې ما دومره ستړی شوم چې ملا مې نه سیده کېږي لوږه په ما دومره غالبه شوه چې ما په ولاړه مونځ ته نه پرېږدي مونځ ته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واورېدله چې د الله رسوله تاسو د لوږې د وجې نه په ناسته مونځ کوئ تاسو وږي شوي یې بکا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جړا شروع وکړه چې زما خوږ نبی دی په مشکل کې هغه دی په لوږې حالت کې او زه دې بیا هم خوشحاله ګرځم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوږه د هغه نه برداشت نه شوه ابو هريره رضی الله عنه په جړا شروع د الله رسول ورته تسلی ورکوي ابو هريره مه جاړه لا تبکي مه جاړه ځکه د قیامت په ورځ چې د چا سره اسان حساب کېږي په هغې کې به یو هغه خلک چې په دنیا کې ژوند هغه ډېر لوږې تېرې کړي او برداشت کړي د هغه خلکو سره به کم حساب کېږي که نن ته په خېټه باندې موړې په مال باندې برابرې دولت درله الله درکړی دی بچي دي ماړه دي خزانې دي ډکې دي نو ای زما محترم وروره په دې باندې دا بخل او په دې باندې دا لویوالی مه کوه چې ګینې ما سره د الله محبت دی ډیر مال ورکول دا د الله د محبت علامه نه ده او د چا نه مال اخیستل دا هم د الله رب العالمین د ناراضتیا علامه نه ده ځکه که دا د محبت او د ناراضتیا معیار وې نو الله رب العالمین خو د ټولو نه زیاته مینه محمد رسول الله سره وکړه نو د هغه د ملګرو صحابه کرامو سره یې وکړه نه وه نو د ټولو نه زیات مالداره به په تاریخ کې هغوی لیکلی شوی وي حال دا چې په تاریخ کې د ټولو نه غریب خلک هغوی پاتې شوي لکه نن تا سره مال دی دولت دی بچي دي ماړه دي نو په دې باندې دا دغه مه کوه چې د دې حساب کتاب بنوي الله رب العالمین د قیامت 50,000 کاله اوږده ورځ د دې دپاره مقرره کړې ده چې د ذرې ذرې حساب د قطرې قطرې حساب د ټکي ټکي حساب د اني اني حساب به در سره الله رب العالمین کوي دا داسې نه ده چې الله رب العالمین موږ له مال راکړه بس د دې تپوس به نه وي چې د خپلې مرضۍ موافق استعمال کړه نه الله به د یو یو شي په باره کې د موږ نه تپوس کوي دا په احتیاط باندې استعمال کړه ضایع درنه نشي خراب درنه نشي د الله په بغاوت کې درنه استعمال نشي په فضولیاتو کې درنه استعمال نشي مال دې د ګناه په کارونو کې استعمال نشي مال د نه ضایع نشي اسراف پکې ونه کړي ډېر په احتیاط باندې استعمال او که په چا فقر دی نو ای زما محترم وروره په دې خپل فقر او غریبۍ باندې مه خفه کېږه الله رب العالمین به د قیامت په ورځ تا سره زر حساب کوي او لږ حساب به کوي او اسان حساب به کوي د دې د وجې نه د الله رسول ابو هريره رضی الله عنه ته تسلي ورکړي وایي مه جاړه زما په دې لوږه باندې دا به تېره شي ختمه به شي الله به راحت راولي الله به رزق راکړي د رزق وعده الله کړې ده په دې جاړه مه که په ما سخته ده زه به برداشت کړم الله به راحت راولي خدا یاد وساته ابو هريره رضی الله تعالی عنه الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د هغه خلکو سره لنډ او زر او بیخي انتها اسان حساب هغه په دې وجه باندې کوي چې دوی په دنیا کې لوږې تېرې کړي لہذا په موږ هم لوږه ده الله به را سره لږې حساب وکړي او الله به را سره زر حساب وکړي اسان حساب به را سره الله وکړي